زویه زه اوس کوم ځای وم سر دلته زما مطلب دا دی چې ما څه وی ما ته څه پته ده تا څه ویل ته یې ووایه سرجي تا د نو پاړۍ یادوله زویه ستا نه ما تپوس کړی نه نو په خبره کې ولې رادانګ د ښه کولو زمانه هم پاتې نه شوه دا وګوره که نه ښه نه نو بد ښه نه نو بد او که نه دا کټا په څه پوهېږي کټا زه کټا کار یې خو هغسې زه کټا یم نو ته څه یې زه ښکلی هلک و هیرو هیرو یم هیرو ستا په شانتې کټا نه څه خوند یې وکړو یو د نه سړي دویم سبق نه وایي نه اردو او نه انګلیش و سرجي انګریزي ماله راځي APPLE اپل اپل څه ته وایي اپل باندې شټاب د کټ شپېت یا کتاب کې وګوره چې دا څه ته وایي کتاب ته زه نه ګورم زه به ستا مخ ته ګورم ته وګوره که نه ستا مخ او ستا برې کې هېڅ فرق نشته بدتمیز زویه ما خو دی ووه ته ولې جاړې سرجي د ده ګرلفرینډ دله دوکه ورکړې ښه دا څنګه وشو سرجي زه دوستانو لوټ کړم په نورو کې څه ایمان نه و په هغه ځای کې پرېښوم چې زما سره پیسې نه وې دغه خبرې له ما راوستی په زندګي کې چېرته مینه ونه چې مینه کوئ ژوندي به مړه کېږئ ای سرجي دا خو ټولې د مینې محبت خبرې شروع دي ګلابو ته رالې په خیر رالې دیو ته خو ما ویل چې مینه کوئ مینه کې خوندونه دي زندګي ده سکون دی نو سرجي تا خو نو چپ نو سر چپو ګلابو نن خو ډېره ښکلې ښکارې ډېره ښکلې ښکارې ګلابو ما ډېر دروغ ویلي دي خو نن درته رښتیا خبره کوم او دروغ به نه ویم ستا په شان جنۍ ما په زندګۍ کې نه ولیدلې ښایسته ډېر ټوخي درځي تاله سرجي تاسو سبق وایي زه ځمه ګلابو لاړې ټاټا 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 میډم لاړه کټا چاوې سر ده زویه ساعت کو نه شوی نه زه به ځان نه ویم تا ته څه مسله ده زویه وال خورې نو ته غول خورې وال خو به زه وخورم خو زه به لاول باتروم ته ځم ولې باتروم ته به ته څه لځې ما ته یې کور کې ویل چې څه خوړلو نه مخکې به لاسونه وینځې ښه نو وهل خوړلو نه مخکې لاسونه وینځم معقوله بدتمیزي کې سرجي مذاق پکې ښه وي او که نه څه دپاره مذاق سره خندا راځي مزه یې کوي مزه زویه سکول د مزو دپاره نه دی نو د څه دپاره دی سکول مطلب پوهه سکول مطلب زندگی سکول مطلب رڼا د غوا غوجل چا خبره وکړه ما وویې کټا زویه چې غوجل ده نو ته څه له راځي ته سبق له راځي که تنخوا له ستا په نیاسو کې زه سر زه ستا خو زویه مخ را دې خوا که مخ را دې خوا که نه سړیه تا غی چې شاته نه ټق را کړی نه سر نه هغه زه نه ومه مخ سله پټې هغه ورځ ته وې هغه ورځ یې ټق ولې را کړی سرجي ما ویل که دوپړی ده ایسته مې وله یو ټق ورکو د کټ خپې سبق نه وي او شیطاني کې سرجي سبق خو زه ویم ښه د بجلۍ نه چلېدلی ویله یو شی یاد کا سرجي زما سا ستا سا هغه څنګه کله چې بجلي زما سا به چلیږي دومره مینه زه د بجلۍ سره کوم د کټ خپې ډېر بدتمیزی ډېر نه ډېر زیات بدتمیز دی پرېږده کټا دی خو وزګار دی پرېږده وا ته سبق وایه ته سبق موډم خراب کو یار اوس داسې خبر راته وکړې خوشحاله شم سرجي زه خوشحاله کم وایه یو پیره زموږ د رشته دارو سنتو ښه سنتو دیګونه پکې څو پخ کړي اوس په ستا یقین نه راځي په 4 دیګونو کې 600 مې خیاله لیکلې وې 600
سرجي بټ بټ ولې ګورې ودې راولم. ستا خو دماغ نشته ټیچر څنګه جوړ شوې. اوس درته ویم